دې غزل د اولنې بیت ته واوره. زما نه مخکې ته وي خو چې ستا نه مخکې څه وو، نو جوړه چې دنیا نه وه د دنیا نه مخکې څه وو. دا اعتراض ساده اعتراض نه دی او نه دا ساده بیت دی. یقینا چې دې کې ډېره غټه فلسفه ده. کشران یادوم چې مطلب هغوی د شرک تعریف یاد کړي، بیا چا د مشرک وایي، یا د کفر نواقض الایمان یاد کړه، نو بیا چې د هر سړی د اسلام. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، بخزاده دانش صاحب چې تاسو به نوم سره اشنا یې، د پښتو یو شاعر دی. څه وخت مخکې شعرونه ویلي وو او هغه به د کتاب په شکل کې هم راغلي، نو هغه ډېر یو سپکونکي شعرونه وو د اسلام او د مسلمانانو لپاره. او یو څو ورځې مخکې هغې باندې شیخ عبدالحمید حفظه الله ورعاه هغې باندې یو بیان وکړو او هغې باندې رد وکړو، او دا خپل کم ینګ کل چې دی، ځوانان چې دی، هغې دې ته متوجه کړه چې داسې قسمه شعرونه ځان وساتئ، او هغې باندې بیا یوه سلسله شروع شوه. محترم ورونو، دا خبره دومره ساده نه ده. دا شعرونه او دا شاعري دا دومره ساده خبره نه ده چې د مسلمانانو خلاف چې دا کوم سازش روان دی. د دې شاته ډېرې غټې قصې دي. زه یو څو خبرې کوم، لږ توجه ستاسو غواړم چې دا واورئ په غور سره. کفار چې دی هغه همیشه د مسلمانانو او د دې خلاف یو پلانینګ روان کړی د اسلام او مسلمانانو خلاف. همداسې نه دي ناست. نو هغوی چې دی دې دپاره اداري دي، ایجنسیانې دي، هغې د مسلمانانو په ملکونو کې خوارې کړي دي، او هر قسم چې دی یو پوره پلان دی چې د هغې مطابق هغوی روان دي، او څنګه اسلام بدنام کړي او د مسلمانانو د اسلام په مقدساتو باندې یا هغه ځایونه چې د هغې نه اسلام خورېږي هغه بدنام کړي، د مسلمانانو اعتماد په هغې باندې ختم کړي او هغه مینې ورسره ختمه کړي. قسمه قسم پروګرامونه کوي. نو هغوی چې دی دغه ادارې دا به ډایرکټ چې دی په اسلام باندې اټیک نه کوي چې اسلام بد معرفي کوي خلکو. نو هغوی داسې کوي دا کوم مقدسات چې د اسلام چې دي یا کوم ځایونه چې اسلام خورېږي نو هغه ځایونه بدناموي. مطلب مولا شو، مولا پسې خبرې چې کله مولا بدنام شو په معاشره کې او هغه یو سپک او جاهل معرفي شو خلکو ته، نو څوک خپل بچی مولا له نه لیږي. دغه رنګې مدرسې چې دی خلکو ته د جهل جال معرفي کوي، او دا ورته چې دی ډېر یو سپک شی معرفي کوشش کوي چې مطلب داسې یو لږ شی د مدرسې خلاف راشي، دوی غټه پروپګنډه کوي او په دې باندې چې دی په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې، په الکترونیک میډیا باندې په دې باندې پروګرامونه کوي، او دا کې یو موقم د لاسه نه ورکوي. د دوی دا کار دی دا چې دی په دې باندې پیسې اخلي. نو اول چې دی کوشش کوي دغه مقدسات چې دی هغه خلکو ته سپک معرفي کړي، ځکه په اسلام خو ډایرکټ اټیک نشي کولی، ځکه د مسلمان په ملک کې په اسلام باندې ډایرکټ اټیک کول هغه یو کمزوری مسلمان هم دا نشي برداشت کولی. نو دوی کوشش دا دی چې دا مقدسات یا هغه ځایونه چې هغې نه اسلام خورېږي، مولا، مدرسه، جومات، دا ټارګټ کوي او کوشش کوي چې په دې باندې د خلکو اعتماد کم شي. چې کله اعتماد کم شو، خلک خپل بچي دینی زده کړو ته یا دینی تعلیم ته نه لیږي. چې کله دینی تعلیم ته خلک خپل بچي نه لیږي، نو هغه د دین باره کې کوم معلومات چې دي یا د دین پوهه چې ده هغه ورو ورو ختمیږي او جهل چې دی هغه زیاتېږي. نو دوی چې دی بیا په اسانۍ سره خپل پروګرامونه مخکې وړلی شي. چې کله د یو مسلمان بچی د خپل دین نه نی خبر، د خپل کتاب نه نی خبر، د خپل سنت نه نی خبر، د خپل د پیغمبر د سیرت نه نی خبر، نو هغه چې دی ډېر په اسانۍ سره دوکه کېدلی شي. نو دیو ټارګټ هم دا دی. او دا شعرونه چې دی دا هم د هغې یو برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په کوزه پښتونخوا کې تقریبا پښتنو کې ټولو کې چې دی شعرونه دا ډېر خلکو خوښول، خو دا اوس تقریبا 4-5 کاله کېږي چې په کوزه پښتونخوا کې هم خلک ډېر زیات شعرونه خوښوي. نو د دې د لارې هم دوی کوشش کوي زما د شاعر د شعر زینت چې شی دی مولا پسې خبرې، مدرسې پسې خبرې، ځینې خو چې دی په جنت او حر یو شی هم نه پرېږدي په دې پسې خبرې کوي. او بخزاده دانش صاحب چې دی هغه داسې یو کمزوری شاعر نه دی، هغه یو پروفیسر دی چې هغه کله خپله شعرونو کې دا شی نه ټارګټ کوي، نو ته پوه شه چې دې لا شاده ډېرې قصې شته دی. بیا ډېر خلک راپاڅېدل وایي تاسو چې دی د شعر په فلسفه نه پوهېږئ. شیخ عبدالحمید حفظه الله ته کنځلې وکړې او هغې ته خبرې ردې بدې، دا خو د دې بېله فلسفه ده، د یونان فلسفه ده، په دې باندې ستاسو شعر ته سر خلاصېږي.
یو جاهل به سر خلاصیږي او د یو عالم هغې به سر نه خلاصیږي، د یو سالم عقل والا به سر نه خلاصیږي او یو د مجنون سر به خلاصیږي. ناشنا خبره ده. زه تاسو سره د شعر د اولنۍ کړۍ ویمه چې دا شعر او دا اعتراض چې دی کړی دی دا اوسنی اعتراض دی که نه دا چا کړی دی نه مخکې. دا اول د دې غزل د اولنۍ بیت ته واوره: زما نه مخکې ته وي خو چې ستا نه مخکې څه وو، نو جوړه چې دنیا نه وه د دنیا نه مخکې څه وو. دا اعتراض ساده اعتراض نه دی او نه دا ساده بیت دی. یقینا چې دې کې ډېره غټه فلسفه ده. دا فلسفه د چا ده؟ دا د ملحدینو فلسفه ده. دا اعتراض د چا دی؟ دا د ملحدینو. اوس تاسو وایئ چې موږ ملحد نه پېژنو. ملحد هر هغه کس دی په اسانه پښتو کې هغې الله سبحانه وتعالی بالکل مني نه، چې بالکل رب شته دی نه، او دا دنیا چې ده دا د یو دماکي په صورت کې منځته راغلی ده، او انسانان چې دی دا د بیزو د نسله دي. د بیزو نه انسان پیدا شوی دا د بیزو اولاد چې دی دا د هغې اعتراض دی چې دنیا نه مخکې څه وو، د هغې نه مخکې څه وو، د دې نه مخکې څه وو. دا دومره ساده خبرې نه دي. او بیا چې دی انسان ته افسوس په دې باندې راشي چې یو عالم دین هم په دې په دفاع کې راځي چې دا خو داسې شعر دی او دې نه چې دی مجازي رب مراد دی، مطلب حاکم ته مراد دی چې د وروستنې بیتونو کې دې کې مې خبرې کړي دي. نو د مجاز لپاره خو قرینه چې دی هغه ضروري ده، د قرینه کمه ده. ته دا بیت واوره: وجود خو وی ادمه په ژوندون کې له هوا نه مخکې څه وو، وجود خو نو صحیح شو تا له خارو نه را جوړ کو. وجود خو نو صحیح شو تا د خارو نه را جوړ کو، دا سا چې ترې را جوړه ده د عیسی نه مخکې څه وو. دلته چې دی کوم مجازي رب مراد دی؟ دا انسان د خاورو نه چا جوړ کړی دی؟ دا کوم حاکم جوړ کړی دی؟ د لیونتوب خبرې کوي یا داسې خبرې کوي چې مطلب هغه د انسان عقل نه مني، سالم عقل چې کوم روغ عقل هغې نه مني، لیوني خو یې مني. او دا خو داسې یو ملا دی چې تاسو ټول ته معلومه ده یو منکر حدیث دی، د حدیث ډېر حدیثونو انکار کوي، نو هغې نه خو داسې خبرو توقع کېدلی هم شي. نو دا ټول شعر که تاسو واورئ زه به د سکرین کې تاسو سره چې دی د دې دغه صفحه دغه شعر هم کوم چې دا کوم غزل چې دی هغه لیکلی دی او دا یې ویلی دی او هغې نه وروسته چې دی کتاب په شکل کې راغلی. نو دا ټول یو بېهوده او یو سپکوونکي الفاظ دي د اسلام او مسلمانانو دپاره او د مسلمانانو د ذهنونو کې د شکوک او شبهاتو راپارولو دپاره چې دی دا شعر ویلی شوی دی او دا د دې پروګرام یوه برخه ده. محترمو، دا دومره ساده خبره نه ده. او بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دا کم ځوانان چې دي نو دې ته چې دی زما دا وصیت دی او دا نصیحت دی چې ګوره په هره خبره باندې یو سړی کافر کول نه دي په کار. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې یو سړي کې تا د کفر کار ولید هغې ته کافر نشي ویلی. حکم چې دی په معین باندې نشي کولی چې مطلب یو سړی دی هغه د کفر کار کوي یا د شرک کار کوي نو هغې ته مشرک او کافر نشي ویلی. د کار ته د شرک کار ویلی شي چې دا کار چې دی دا د شرک یوه نوعه ده، دا یو شرک دی خو دې کس ته مشرک نشي ویلی ځکه ډېر وجوهات کېدای شي هغه جاهله یا تاویل وسره یا نورې مسلې نو دې نه ځان وساتئ. زموږ ملګري چې دی دا کشران یادوم چې مطلب هغوی د شرک تعریف یاد کړي بیا چا ته مشرک وایي یا د کفر نواقض الایمان یاد کړه نو بیا چې دی هر سړی د اسلام نه وباسي. نو دې خبرو ته هم چې دی ډېره توجه وکړي چې هر سړی یو سړي کې تا کفر ولیده ښکاره کفر هغې ته د کافر نشي ویلی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. یو سړي کې تا شرک ولید هغې ته مشرک نشي ویلی تر څو چې تا په حجت نه قایم کړی پویه کړی دی نه وي هغې څه به تاویلات یي جهل به یي نه به پوهېږي نو هغه ته ډایرکټ کافر کولی مشرک کولی نشي. نو دا یو څو خبرې مې وکړې امید دی چې دې نه هم څه فایده اخیستې وي او الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې دا زمونږ ینګ کل چې دی دا ځوانان چې دا دې قسمه فتنو نه وساتي. او زما ټولو شاعرانو ته هم دا درخواست دی چې په دې خپلو شعرونو کې الله تاسو له یو قابلیت درکړی دی، قلم کې هم چې دی قابلیت دی، تاسو له الله یو قابلیت درکړی. دا شعرونه د اسلام د دفاع دپاره چې دی ولیکئ او د دې د عشق او معشوقي او د شرابو او
او د ساقي او د دې شیانو نه وځئ، د اسلام په دفاع کې دا خپل قلم استعمال کړئ چې قیامت په ورځ باندې بیا دا ستاسو په کار راشي. داسې نه چې د قیامت په ورځ باندې دا شاعري ستاسو لپاره سبب د دخول د جهنم شي او په دې باندې اور ته لاړ شي. الله سبحانه وتعالی نه ویریږئ او دا خپل قلم چې دا په ښځې کې استعمال کړئ، دا د پښتنو د رابیدارولو لپاره استعمال کړئ، دا د علم او د ادب او د اخلاقو لپاره استعمال کړئ، نه چې تاسو بد اخلاقي ینکل ته وښیئ او شراب او ساقي او عشق او معشوقي ورته وښیوئ او دا قصې ورته وکړئ. دا خو د جاهلیت د دور د شاعرانو همدا صفت و چې هغې په شاعرۍ کې به ښځه وه او هغې کې به چې دی شراب و او هغې کې به همدقه قصې وي. دا نن چې زموږ پښتنو شاعرانو کې کمې دي. الله دې وکړي چې که ملګري په دې خبرو باندې خفه شوي نه. دا زما چې دی دا ټولې خبرې صرف د دې لپاره وکړي چې کوم ملګرو په ذهن کې شکوک دي، شبهات دي، هغه وځي او د خیر لپاره مې وکړي، د صلح لپاره مې وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.